د لغمان پولیسو یو ماشوم د اختطافګرو له منګوله ژغورلی. ماسپښین کې څو کسه راغله وایي راځه ماته صابون راکړه. صابون راکړه. ما چې صابون ورکوله لاړه وایي راځه دلته کراچۍ دې ته دلته ودروه زه به د صابون واخلم. هلته کراچۍ چې ما ودروله صابون مې ورته خلطو کې واچول. وایي راځه هلته ما لینګار اډې کې ما ورور دی هلته به درته پیسې درکړي. زه چې کله راغلم دې سره چې هغه ته چې راغلم ورسېدلم لینګار اډې ته چې راغلم کله نور دې پیسې رانه کړې. وایي دا صابون دا ډاله کې دا صابون کې زه چې کېښودله مې چې صابون نور دا دې سره یو دسمال سپین دسمال هماغسې مور ته ما ونیول او نور زه په ځان خبر نه وم. وړم کور ته وړم. نور طالبانو هره شپه چاپې اچوله. موږ به وړلو دښتې ته به وړلو او سبا غرمې کې سبۍ کې به بېرته راوړلو. طالبانو نه ډېره مننه کوم چې موږ بېرته خپل پلار ته هغه کړو وسپارلو. د لغمان ولایت امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې منصوبینو هغه ماشوم د اختطافګرو له منګوله ژغورلی چې څو ورځې وړاندې د مهترلام ښار څخه تښتول شوی و. د یاد ماشوم کورنۍ د اسلامي امارت د مسؤلینو او په ځانګړي ډول د لغمان ولایت امنیه قمندانۍ له منصوبینو څخه مننه کوي چې د ماشوم په پیدا کولو کې پوره هڅې او کوښښونه کړي. لغمان کې هغه ماشوم وژغورل شو چې څو ورځې وړاندې د مهترلام ښار څخه اختطاف شوی و. د لغمان ولایت امنیه قمندان مولوي نجیب الله بدخشي او امنیتي مرستیال او د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت زړورو منصبونو په هڅو او همکارۍ هغه ماشوم چې نصیر احمد نومېده د دادي خان زوی چې څو ورځې وړاندې د مهترلام ښار څخه اختطاف شوی و یاد ماشوم وژغورل شو. یاد ماشوم د اختطاف په تور د یوې زنانه په شمول 11 تنه نیول شوي دي چې اوس مهال د پوښتنو او ګروېږنو لاندې دي. زما دوی چې ورک شوی په دې کې قمندانۍ امنیه مدیر صاحب جنایي بالخصوص ټول امارت اسلامي ما سره همکاري کړې ده. زه ترېنه ډېر خوشحاله یم چې زما زوی په برخه کې ډېر همکاري ما سره شپه ورځ کړې ده او شپه ورځ ګرځېدلي دي. قمندان صاحب امنیه مدیر صاحب جنایي ما سره ډېره همکاري کړې. زه ډېر خوشحاله یم. همداراز د نیول شوي اختطافګر څخه څېړنې روانې دي چې ډېر ژر به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. کوم ماشوم چې اختطاف شوی و الحمدلله د اختطافګرو د لاسونه موږ هغه وژغورو او خپلو کورنۍ ته م وسپاره او د اختطافګرو هغه ډله چې 11 کسیزه ډله چې ځینې پکې ماشومان دي او یو زنانه په شمول باندې موږ نیولي دي. انشاءالله اس دغسې ډلو ته موږ اجازت نه ورکوو او که څوک هم دغسې کارونه کوي انشاءالله مجرمینو پسې یو موږ مجرمین به نیسو او عدلي قضایي ارګانونو ته به یې سپارو.